خ مسلمان او خ مسلمان زمانه بل کم دا صفت بقیدا پلان کې ډیره زبردست مسلمان ده او د خزو د تعلیم علمبردار ده او هغه مسلمان پرون سویلی دي وی نکاح ته څه ضرورت چې د نکاح په فارم باندې دستخط کې وی خپل ځان له یو مرګري خوښ کا کنه بس هغه سره ژوند تیروه کنه ستا پښتانه نن تلې د پلندر کې دا چټه افسوس لپټه وایي زه څه له پسروم لپټه دی له نه چې زه حیا کوم دا زما تهذیب دی چې زه لپټه پسروم چې زه پېژندلی کېږم چې دا پښتانه ده او د پښتو تهذیب لپټه دی پر لپټه پسروم ریلیشنشپ ورته وایي بوای فرینډ او ګرل فرینډ یارانه دوستانه الګ سره کوه که نه نکاح ته څه ضرورت دی چې نکاح فارم باندې دستخط کې داسې مسلمان چې دا لیبرل مسلمانی او دین کې ګوته وایي او د قرآن و سنت د آیاتونو مخالفت کوي او ستا ملک پسې او ستا فوج پسې بیا کنځلې کوي دته ایوارډ میلاویږي چې تکړه شه دین خو چې چا خدمت وکړه هغه ته ایوارډ نه میلاویږي زما وروڼو د خدای نه یاره به کوو ښه